نو ګرانو کتونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو تازه او ډیر مهم خبر درکړم چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه دغسې بیان ورکړی ده د کونړ سیند په هکله باندې ویلي دي چې کونړ سیند باندې چې کوم بند موږ جوړو دغه بند جوړولو ته مطلب موږ د بل چا اجازه ته ضرورت نه لرو موږ هیڅ چا اجازه هم ضرورت نه لرو دا خاوره د افغانستان ده دا اوبه د افغانستان دي او دې باندې صرف د موږ حق جوړیږي په افغانستان کې چې څومره کارونه موږ شروع کړي دي دغه ټول موږ د چا اجازت موږ نه ده اخیستلی او همدغسې کونړ باندې چې کوم بند موږ جوړو دغه ته مطلب موږ د بل کوم هیواد یا د بل چا اجازت ته ضرورت وای موږ نه لرو ځکه وای دا د افغانستان خاوره ده دا اوبه د افغانستان دي او په دې باندې صرف د موږ حق جوړیږي دغلته به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د پاکستان صدراعظم چې کوم ده انور کاکړ دغه څو ورځې مخکې داسې بیان هم ورکړی و که چېرته مطلب په کونړ باندې طالبان سیند بند جوړ کړي که نه نو دغه سره به د پاکستان او د افغانستان تعلقات مطلب خرابېږي خو دلته هلته یو د افغانستان انجینر و هغه بیا داسې خبره هم ورکړی و که دا بند جوړ هم سي که نه نو دغه اوبه چې کومې د پاکستان طرف ته روانې دي دې ته مطلب مشکل هم نسي جوړېدلی یعنې داسې بند که دوی جوړ کړي په افغانستان کې چې اوبه مطلب پاکستان ته هم رسیږي او افغانستان هم ورنه ګټه پورته کېدلی سي خو ذبیح الله مجاهد تازه داسې بیان ورکړی ده چې دا بند کونړ باندې چې کوم موږ بند جوړوو موږ د بل چا اجازت ته ضرورت نه لرو تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ او دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ ماون سپیکس یوټیوب چینل چې کوم ده دغه هم در سره سبسکرایب کولی شئ